سلامونه مې واخلئ. یو ډېر زیات دردونکی خبر دی او هغه د هغه چا دپاره څوک چې د علم د قلم د کتاب سره تعلق ساتي. ګورنمنټ ډیګري کالج الپورۍ په کوم کې چې ما په خپله باندې FSC یعنې د 12م سند ترلاسه کړی دی، زده کړې مې کړي دي. دغه کالج خدای مکه په کوم حال چې روان دی که دغسې د ده پوزیشن نو ډېر زر به هغه د سوونو سټوډنټس چې هغه په دې کې اوس زده کړې کوي او بیا هغه د زرګاو سټوډنټ چې د هغې مستقبل د دې سره تړلی دی او بیا هغه د لکاو کورنۍ چې هغو هم دغه کالج ته سترګې دي په ضلع شانګله کې، هغه ټول به د علم د رڼا نه محرومه پاتې شي. دا خبره ډېره مهمه ده، دا را سره واورئ. ګورنمنټ ډیګري کالج الپورۍ چې هغه اوس په ضلع شانګله کې یوازینی هغه کالج دی چې په هغې کې BS سیسټم سټارټ شوی دی. په دغه کالج کې ډېره لویه د افسوس خبره ده د حکومت د لارې چې کوم سانکشن پوسټونه ورته وایي یا هغه منظور شده اسامۍ چې هغه باقاعده دلته د فاینانس ډپارټمنټ نه د هغې اپروول شوی، د هغې تنخوا ځي، د هغې پیسې ځي، هغه 33 دې ته ورکړی شوي دي ګورنمنټ ډیګري کالج الپورۍ ته. خو له بده مرغه د ضلع شانګلې په سر ښار الپورۍ کې دغه کالج چې 33 د هغې منظورې اسامۍ دي، سانکشن پوسټونه دي او په هغې کې اوس یوازې 9 استادان هلته لګیا دي خدمات کوي او په دې 9 کې بیا 4 چې دي نو دا د یو ډسپلن دي. یعنې تاسو سوچ وکئ چې خواوشا 800 یا 900 سټوډنټس په یو اداره کې زده کړه کوي، هلته انټر هم دی او اوس BS سیسټم هم شروع شوی دی او په دې کې یوازې 9 ټیچران وي او بیا په هغې کې 4 چې نو هغه د یو ډسپلني. نو زمونږ دغه لویه شمېره د سټوډنټس دا جزان به په څه حال کې زده کړې کوي، دا به کالج ته راځي او که نه به راځي. د یادونې وړ ده په کال 1983 کې د الپورۍ دغه کالج په 1983 کې په 52 کنالونو باندې جوړه یوه لویه وداني لري. خو له بده مرغه 2008 یا خواوشا 9 کې چې کله طالبانیزیشن راغی په هغې کې د دغه کالج وداني ته ډېر لوی زیان ورسید، تر دې چې د کالج چې د استادانو کوم هغه ګاډی او هایس و هغه بوتلی شو، ورک کړی شو. بیا د دې یو بس و چې هغه کله زه په دغه کالج کې وم هغه موږ له امیر حیدر خان هوتي راکړی و. هغه بس په داسې بد حال کې ولاړ دی، قامي املاک دی چې هغه هیڅ د کار نه دی. او بیا د دغه کالج د هاسټلو حال، د اوبو حال، شوکت یوسفزی چې کوم زمونږ کرنټ MP دی چې ته یو سکیم یې د اوبو کړی و، ما پرون معلومات وکړه د کالج د ځایي چارواکو نه، هغه وایي چې د هغې هم څه خوند نشته دی. دغه شوکت یوسفزی، دغه امیر مقام، دغه ډاکټر عباد، څوک چې زمونږ د ضلع شانګلې ذمهور خلک دي، د دیو په سترګو باندې اوس هم هغه پټۍ پرتې دي چې را روان الیکشن کې خو د دیو په اوټ باندې به نظر وي، خو د دیو دا نظر نشته دی چې د ضلع شانګلې خواوشا 80% خلک چې دي هغه د کولې مزدوران دي. د هغو د ټولو نه لویه زده کړه هم دغه کالج ته کاتلي چې د دې فیس لږ کم دی، نامینل دی. خو دغه 80% مزدوران یو قسمه په زور باندې دا شوکت یوسفزی، دا امیر مقام، دا ډاکټر عباد یا څومره چې سیاستمدار دي. سیاست خبره ځکه کوم چې دا زمونږ نمایندهی په ده زمونږ حق دی، دی موږ اسمبلۍ ته رالیږو. دا تپوس به زمانه نه کیږي چې افسر افغان تا جرنالیزم کړی دی نو تا د شانګلې دپاره څه وکړو یا بل څوک څه کاروباري دی یا خو دیو د سیاست دعوه کوي، د عوام نه رای واخلي او بیا د دیو حال دا وي چې دغه ګورنمنټ ډیګري کالج چې بیخي په ړنګېدو کې دی، په ارتاوېدو کې دی، که یوه زلزله راله خدای مکه هلته په هاسټل کې چې څه لږ ډېر سټوډنټان دي نو هغو باندې به هم دغه راتاو شوي. یا دغه کالج کې چې نن سبا د استادانو کومه لویه ستونزه ده او شوکت یوسفزی دلته د کامران بنګش صاحب سره هم ناستي چې هغه د هایر ایجوکیشن دپاره اتھارټي ده، ریلیونټ اتھارټي ده. دغه ځای کې شوکت صاحب بیا څه نه خو که هلته د روډونو PPC کولی او کټایي کولی او ټیکهدارانو سره نو هغې ته دیو ډېر خوشحالېږي. ما خیال دی ما بیا په دې خبره کړې ده، زما په دې ریسرچ هم روان دی چې د کټایي ته ولې زموږ دا سیاستمدار او ټیکهداران خوشحالېږي. نو په دې کې هم یو انډیپت سټوري به زه ډېر زر راوړم. یو ځل مې بیا دغه غوښتنه ده د خدای لپاره دغه ویډیو چې څومره هم تاسو ما سره آواز بدرګه کولی شئ، زمونږ هغه الما میټر، هغه اداره چې د کومې نه زه په خپله فارغ یم، ډېر ښه پوهان یې فارغه کړي دي. نن هغه په دې حال کې ده چې د 33
جایز یا سانکشن پوسټونو نه راتیر هغه یوازې 9 استادان لري. دغه هارډ ایریا ده، هر سړی لاړ شي. زمونږ ډېر محترمین استادان لیکچرران 2 میاشتې یا 3 میاشتې ډیوټي وکړي، بیا دغه سیاسي کس ته ووایي چې شوکت صاحب بدلي مې وکړه، نو هغه د خپلو 10 ووټونو په خاطر باندې 800 یا 900 سټوډنټان چې دي هغه تیرو ته ولي. امیر مقام صاحب د چا بدلي وکړي، ډاکټر عباد صاحب د چا بدلي وکړي. زه درته یو ځل بیا سوال کوم، دا د قام د مستقبل سوال دی، دا زمونږ د ادارې د پیاوړتیا سوال دی. دغه لویه آبادي چې هغه خواوشا په 52 کنالو باندې مشتمله ده، نن هغه په داسې حال ولاړه ده چې د زړه د سو ده. زه چې کله هم ورشم تاسو یقین وکئ په دې لاره چې تیریږم زما زړه روانېږي. شانګلې سره نور دي څه، د کولې مزدوري ده، د پنجاب مزدوري ده، د کراچۍ د چایو په هوټلو کې د شانګلې غریب رور ولاړ دی. خو که داسې ادارې موږ په خپلو خپو ودرو، استادان ورله راولو، نو هله به دلته تعلیمي هلې ځلې راشي. دیو خبره کوي چې د کولې مزدوري دې نه کوي، نو چې دلته ولته کالج نه راوړي، کالج که یو دی نو هغې ته استاز نه راولي، نو دی د کولې مزدوري نه کوي، نو دی به څه کوي؟ مهرباني وکړئ دا نیغ په نیغه زه په دې کې شوکت یوسفزی، امیر مقام، زمونږ ډاکټر عباد، بیا فیصل زیب هم چونکې د شانګلې د علاقې دی، خو هغه بله ایریا ده، بیا دا د شوکت یوسفزی حلقه ده. زه دا ټول نیغ په نیغه ذمه ورګڼم، او دغه 800 یا 900 سټوډنټس د ژوند سره چې کومې لوبې کېږي، دوی چې د زده کړو نه محرومه کېږي، دا نیغ په نیغه د شوکت یوسفزي، امیر مقام او د عباد ذمهواري ده. د دوی نه به تپوس کېږي. د شانګلې، د کولې، د مزدور د بچي سره نور زیاتی مه کوئ، او په دې باندې فوري اکشن والی. دغه ویډیو که تاسو په خپله نشئ کولی، دا زما دا ویډیو سی ایم صاحب ته ورسوئ، کامران بنګش ته یې ورسوئ، پښتانه دي هغه هم په پښتو پوهېږي. ولې چې د حکومت نه پوسټونه سینکشن شوي دي، د دې پیسې ځي فاینانس ډپارټمنټ کې، هر څه کلیر دي. دومره ستاسو په یو استاد او لیکچرر وس نه رسي، یا دومره فیسیلیټي هلته نشئ ورکولی، هلته ګیس نشته دی، هلته اوبه نشته دی، هلته هاسټل نشته دی، انفراسټرکچر تباه دی، کله راباندې سیلاب راځي، کله راباندې نوره بدامني راځي. نو دا تاسو د کمې ورځې دپاره په پارلمنټ کې ناست یئ، نیغ په نیغه تاسو په دې کې ککړ یئ، او باید چې د دې تاسو زر تر زره حل راوباسي. خدای مکه زمونږ لویه آبادي د زده کړو نه محرومه نشي. دغه خلک به بیا نورې لارې اختیاروي، د ټولنې، د چاپېرچل، د معاشرې د تخریب یا د ډسټرکشن ذریعه به بیا ګرځي، او د دې ذمهواران به نیغ په نیغه تاسو یې. زما د برخې هم دغه کارو، زه به بیا هم په دې ویډیو کومه. خوشحاله او بریالي راته اوسئ.